د ملا یعقوب په مشرۍ په کندهار ولایت کې ستره غونډه جوړه سوې. ویل سوي چې یاده غونډه کې ډیری طالب او پاکستاني لوړپوړي چارواکي شامل دي چې د دواړو هیوادونو جګپوړي چارواکي نن کندهار ولایت ته سفر کوي. دا چې یاده غونډه څنګه او ولې جوړه سوې او په یاده غونډه کې کوم لوړپوړي طالب چارواکي شامل دي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. کندهار ولایت ته د پاکستاني چارواکو او طالب مشرانو پټ سفر. د طالبانو سرچینو خبریال ویب پاڼې ته وویل چې نن یکشنبه د می میاشتې 18 د ملا یعقوب په مشرۍ یو پلاوی به نن په کندهار ولایت کې د پاکستاني چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د دې پلاوي سره هم مهاله د یوه پاکستاني استخباراتي هیئت د راتګ خبر هم ورکړل سوی دی. په طالب پلاوي کې ښاغلی ملا یعقوب، ښاغلی دلاور، ښاغلی خیرخوا، ښاغلی حمیدالله او ښاغلی امیر خان متقي شامل دي. د پاکستاني استخباراتو د پلاوي نومونه نه دي په ډاګه سوي. سرچینې خبریال ویب پاڼې ته وویل چې د پاکستاني پلاوي راتګ په افغانستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو او TTP د وسلوالو د مخنیوي هڅه بلل کیږي، خو هم مهاله د طالب چارواکو غوښتنه ده چې پاکستان د افغانیو په چاپ کې مرسته او کومک ورسره وکړي. پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې افغانستان ته پټ سفر کوي چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړه توده سوې او افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. تر اوسه افغانستان ته د پاکستاني پلاوي د راتګ په تړاو طالبانو رسما څه نه دي ویلي، ولې خو په تیر کې دا ډول خبرونه دوی همیشه پټ ساتلي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.